بسم الله الرحمن الرحیم. د ورډ 2002 د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې په درس کې به زه تاسو ته په آفیس بټن کښې آفیس منیو پریپیر او په پریپیر کښې انسپیکټ ډاکومنټ کار کړم. انسپیکټ معنا تفتیش کول یا سرچ کول، په کوم خاص شي پسې ګرځېدل. په انسپیکټ په واسطه باندې موږ کولی شو که چیرې زموږ په فایل کې موږ کولی شو د خپل فایل موجوده شیان د دغې لارې څخه وګورو. مثلا زه یو ډاکومنټ خلاصوم، دا ډاکومنټ ډېر اوږد ډاکومنټ دی، 50 اتیا صفحې دی. په دې صفحې کې واټر مارک استفاده شوې ده، په دې صفحې کې کامنټ استفاده شوې ده، په دې صفحې کې هیډر شته، په دې صفحې کې فوټر شته، په دې صفحې کې ټکسټ هایډ شوی دی. نو د دغه شیان د پیدا کولو لپاره موږ د انسپیکټ څخه استفاده کوو. که چیرې دغه اول اپشن ټیک مارک وي په انسپیکټ کې وبخښئ، موږ به کولی شو چې کامنټس او ریویژنز پیدا کړو. ورژنز او انټونیشنز دلته کار نه کوي، هغه په ریویو منیو کې به داسې کار کوم. په ریویو ټاب کې کامنټس او ریویژن به موږ ته پیدا کړي او د هغه څخه بعد په ډاکومنټ پراپرټیز که فایل ته پراپرټیز ورکړل سوي پراپرټیز موږ ته راوښیي چې دا فایل پراپرټیز لري که نه لري. کسټم ایکس ایم ایل ډاټا هلته کار نه کوي. که دې سره چا دا کسان د ویب ډیزاینینګ سره اشنایي ولري یا د کمپیوټر د ژبو سره اشنایي ولري، د ایکس ایم ایل کوډینګ ته راغلی زه پوهېږم دا ایکسټنډډ مارکاپ لانګویج کوډینګ دی. د هغه که چیرې هغه کوم استفاده د هغه د ټاګ استفاده دلته یو موږ کولی شو هغه ته پیدا کړو. د دې څخه باید دی که چیرې زموږ په فایل کښې هیډر به موږ پیدا کولی شو، فوټر به موږ پیدا کولی شو، واټر مارک موږ وکولی شو چې پیدا یې کړو. او د هغه څخه بعد هیډن ټکسټ، یعنې که چیرې یو ټکسټ هایډ شوی وي د انسپیکټ په واسطه باندې موږ کولی شو چې پوه شو چې په دې فایل کې دغه شیان شته. نو د انسپیکټ څخه دوې استفادې کېږي. یوه استفاده دا ده که چیرې تاسو یو ډېر اوږد مثلا یو ډېر اوږد ډاکومنټ ولرئ چې 100 صفحې، تاسو به وکولی شئ چې مثلا خپل د شک او مثلا تاسو شک لرئ چې دا ډاکومنټ ولر دا فایل کښې هیډر استفاده شوې ده که د دې په ځای چې د 100 صفحې هر یوه ګورئ، د سکرول بار په واسطه باندې پورته کړئ، د کاره صفحه وګوره، دلته راسه لاندې انسپیکټ په واسطه باندې وګوره دا فایل هیډر لري که نه لري. موږ به کولی شو وبینو مثلا که چیرې په ستا په ډاکومنټ کې په دا 50 صفحو کې یو ځای یو ټکسټ هایډ شوی، ته د دې په ځای چې وګورې چې مثلا دا ټکسټ هایډ شوی دی که نه، دلته راسه انسپیکټ په دې وروښیي چې ټکسټ هایډ شوی دی. بلکې دا ستا په فایل کې په یو ځای کې چا کامنټ ورکړی و، ته په دې باندې کولی شې چې اول مخکې دی چې په هغه پسې سرچ وکړې، ځان مطمئن کړه چې کامنټ شته که نه شته. نو دې ټولو شیانو ته کارولو لپاره به د خپل په فایل کښې به اول څه وکړي، ټکسټ به داخل کړي. د ټکسټ د داخلولو څخه وروسته اول کار راسئ آفیس بټن ته، آفیس منیو پریپیر، او په پریپیر کښې به اول خپل فایل ته پراپرټیز ورکړئ. پراپرټیز به کلیک کړئ. د پراپرټیز د کارولو لپاره هغه مخکینی د پراپرټیز ویډیو وګورئ انشاءالله. په پراپرټیز کې مثلا آتر چا لیکلی دی، ټایټل یې مثلا زه به یو شی ورکړم، پروا نه کوي، اوس فرق نه کوي هر شی چې دې څخه بعد سبجیکټ د کوم موضوع باره کې دا فایل لیکل شوی دا سبجیکټ، کی ورډز بعضې مهم لغاتونه دا یې هم ده، کټګوري په کوم بخش پسې اړه لري هم بس داسې ماسې یو څو تورې پکښې ولیکم، سټیټس حالت یې، او د هغه څخه بعد به راسو کامنټ به ورکړو. کامنټ به هم ورکړئ، سټیټس به هم انزرټ کړئ. نو دې څخه ټول شیان د انزرټ څخه وروسته به دا فایل سیو که فایل سیو نه کړئ کامنټ څه کېږي، کامنټ که چیرې داسې فایل کلوز کړئ ورته اوپن کړئ کامنټ به موجود نه وي، فایل به څه کوو سیو به کوو. فایل مو واخیستی سیو مو کړئ، فایل د دې سیو WAK سیو فایل سیو. یو کار مو وکړئ فایل ته مو پراپرټیز ورکړم. بل کار به نو اوس چې شروع کړو هغه به نو دا یې چې اوس به راسو بل کار دا دی چې اوس به هغه ترسره کړو، دې فایل ته به هیډر او فوټر ورکړو. هیډر فوټر به راسي انزرټ ته به هیډر کلیک کړئ. د هیډر د سټایلو څخه به یو سټایل انتخاب کړئ، هر سټایل چې انتخابوي هغه سټایل انتخاب کړئ، هغه به ورکړو. هر سټایل چې مو خوښ وي هغه واخلئ پر اپلای کړئ. مثلا دغه اول سټایل صحیح دی، ماسې بلته نوم ورکړو چې چا لیکلی دی، خلاص دا د فایل هیډر شو. د دې څخه د هیډر د ورکولو څخه بعد به څه شي وکړو، بیا به راسو انزرټ ټاب ته، په انزرټ ټاب کښې به دا وراسو فوټر به ورکړو خپل فایل ته.
فوټر به انتخاب کو مثلا ته فوټر هغه ټکس به انسرټ کو دا هم فوټر درې کار مو وکړه پراپرټیز مو ورکړه هیډر مو ورکړي فوټر مو ورکړي د دې ټول د ورکول څخه وروسته اوس به څه شي وکړو اوس به راسو دې فایل ته په دې فایل کښې به یو څو تورو یا یو څو لغاتو ته به کمنټ ورکړو دا به انتخاب کو را به سو ریویو ته په ریویو ټاب کښې به کامنټ ورکو دغه خپله دغه جمله چې مو انتخاب کړې ده د لغات چې مو انتخاب کړی ده ریویو ته چې راغلی راسئ کامنټس ته کامنټ اوس دغه لغات به کمنټ ورکو مثلا ستاسو خوښ دا هر شی چې خوښ لیکي خو فرق نه کوي مثلا دا یو څو توري ما داخل کړم کامنټ مو ورکړم بل د دې څخه بعد را به سو برته پیج لیاوټ ته په پیج لیاوټ کښې به دا ور څه شي وکړو په پیج لیاوټ کښې به واټر مارک څخه استفاده وکړو دلته راسئ واټر مارک ته په واټر مارک کښې به راسئ مثلا کسټم واټر مارک ته کسټم واټر مارک چې مو کلیک کړي دلته به راسئ ټکسټ ته دلته به زه ولیکم مثلا بای مهرابالدین واکمن دا به ورکړم اوکې دا د واټر مارک هم انسرټ سو تاسو در معلومیږي واټر مارک وینئ دا مو هم انسرټ کړي بل به راسئ یو څه لږ ټکس به واخلو هایډ به کړو مثلا دغه دلته دغه اخري پاراګراف به زه دغه نه واخلم هایډ به کړم هایډ د کوم ځای څخه کوو راځو هوم ټاب ته په هوم ټاب کې د فونټ ډایلاګ باکس خلاص کړئ راسئ دلته هیډن ټکسټ دا به ټک مارک کړئ اوکې دغه کارونه مو ترسره کړل کامنټ مو ورکړله هیډر مو انسرټ کړئ فوټر مو انسرټ کړئ فوټر مو ورکړئ بل د واټر مارک څخه مو استفاده وکړله فایل ته مو پراپرټیز ورکړله ټکس مو یو پاراګراف واخیستی هایډ مو دا ټول مو کار اوس فرض داسې کړئ چې مثلا ته دا فایل اخلې سیوه یې فایل دې سیوه یې مثلا دا فایل سیو دی یو بل ورځ مثلا یا دا فایل ستا نه د بل چا دی یا مثلا ستا د یو چا جوړ کړی دی مثلا ته خلاصې ګورې فایل به خلاص کو دا فایل دې واخیستې اوپن دې کړې د دې په ځای چې مثلا اوس خو موږ دلته په یوه صفحه کار کوي ستاسو دپاره تاسو به پوه سئ مثلا که تاسو داسې ډېر غټ فایل ولرئ یا اوږد فایل ولرئ نو بیا دې پر ځای دلته راسئ سکرول بار وګورئ هره صفحه جلا جلا وګورئ صبر واټر مارک شته صبر هیډر شته فوټر شته او صاحب کامنټ شته او ټکس پټ شوی دی که نه د هغه ټولو پر ځای باندې راسئ دلته افس بټن ته افس منیو کې راسئ پریپیر ته پریپیر کې راسئ انسپیکټ ډاکومنټ ته انسپیکټ ډاکومنټ چې مو کلیک کړئ اول به خپل په خوښه باندې هر څه چې غواړئ هغه ټیک مارک کامنټ پسې ګرځي چې پسې ګرځي موږ به ټول اوس ټیک مارک کړو او ور به وکړو انسپیکټ اوس به دی څه شي کوي دی به سرچ کړي په دغه ټولو شیانو چې موږ لوړ ټیک مارک کړي کوم شی موجود دی ورته مثبت جواب راکړي ریزلټ یې دا دی جواب راغلی ګورم The following items were found comments په دې فایل comments ده document properties the following document information was found document properties هم لري XML data خو مارته چې موږ نس کولی ښکاري کړو header او footer ګوره header دا دسته headers footers او بل لیکل دي including shapes such as watermark هم موجود دی بل hidden text هم hide شوی دی اوس نو تا ډاکومنټ انسپیکټ کړئ اوس زړه جمع شو اوس کولی شئ په دې شیانو سره دا وګرځئ پیدا کړئ که نه او که غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ کولی شئ ګرد ریموف کړئ دلته ریموف دی مثلا ریموف د کمنټس ریموف ډاکومنټ پراپرټیز ریموف هیډر اینډ فوټر مثلا ریموف هیډن ټکسټ ټوله به تیښتې دې په واسطه باندې ټولې ریموف شي د ریموف کولو څخه وروسته څه کوئ هیډن ټکسټ ټول شیان د ریموف شي هیډن ټکسټ واز ریموف سکسسفولي واټر مارک سکسسفولي ټول ډیلیټ شول کلوز اوس تاسو د فایل څخه ټول شیان ډیلیټ شول هیډر مو ورکړی و ورک شو فوټر مو ورکړی و نشته مثلا کامنټ مې زیټ کړی و نشته واټر مارک استفاده مو کړی و نشته د فایل ته پراپرټیز ورکړی و راسئ وګورئ پراپرټیز پریپیر پراپرټیز راسئ وګورئ مکمل پراپرټیز معلومات څه شي ډیلیټ شوي وي کوم معلومات چې پراپرټیز کې موږ زیټ کړي وو څو څه ګوره اتر ټایټل سبجیکټ ټول ورا ډیلیټ شول نو دې ته وایي انسپیکټ نو په دغه لارې باندې تاسو کولی شئ یو فایل انسپیکټ کړئ او یا کولی شئ د چا په خبرې کې تاسو کولی شئ د فایل ډاکومنټ واخلئ ډیلیټ یې کړئ د فایل شخصي معلومات بل د فایل کولی شئ کامنټ ډیلیټ کړئ کولی شئ چې په یو فایل کې وګرځئ چې که چا یو ټکس هایډ کړی دی نه دی هایډ کړی مثلا پر یو چا باندې شک لري ستاسو فایل کې لاس ول دی تاسو کولی شئ د دغه انسپیکټ په واسطه باندې پوه شئ چې زما ټکسټ هایډ کړی دی که یو ځای کامنټ ورکړی دی که هیډر او فوټر یې انسرټ کړی دی که او بل په
پراپرټیز لري که نه لري دغه په واسطه او که بیا هم ډیلیټول هغه ستاسو خوا د انسپیکټ څخه وروسته هلته اپشن درکوي ریموف آل کولی شئ ریموف یې کړئ. نو د بل درس د خدای په امان ستاسو د نیکو نظرو په هیله.